دو جماعات رستو بیا نور پیدا شو چې یو ته قدریه ویل بل ته جبریه ویل. دام د صحابه کرامو زمان کې پیدا شو. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما زمانه وا هغه حیاتو چې قدریه پیدا شوی. د معبد جوهنی په نوم باندې یو کس په عراق کې او چاغه د تقدیر نه انکار کول. قدریه او جبریه او څه فرق دی؟ قدریه دا سوای چې د بدو کارونو د پاره کون کې بنده دی او پیدا کون کې بنده دی، او د نیکو کارونو خالق چې دی الله تعالی دی، او هر چې بد کارونه دي دا پیدا کړیم بنده دی او دا کیم بنده. ندی وای چې دا شیطان الله تعالی نه دی پیدا کړ. دا شان دا زنا او دا اغلا او دا کفر او دا بد کارونه وی دا بالکل بالله ته نه منسوبه نه به د پیدایش نسبت ورته کې نه راکول. کولو نسبت خاصم جایز نه ده. د بدو کارونو الله تعالی ته د بد کار نسبت نه کیږي، ولی د پیدا کولو نسبت چې الله تعالی خیرم پیدا کړي شرم پیدا کړي دي. او الله خلقکم وما تعملون، تاسو پیدا کړي تاسو کول اعمال الله تعالی پیدا کړي کاغه نیک دی او کبد. نو قدریه فرقه چې کومه ده یو خبره دغه کوي چې بندگان د خپل بدو کارونو خالقین دي. زنا چې چاوکلو ودا ته پیدا کړ الله تعالی نه پیدا کړ. اغلا چاوکلو دی بنده په خپل پیدا کړی. حدیث مبارک کې راځي القدریه مجوس هذه الامه، قدریه د دې امت مجوسیان. نو دا یو خطرناک فرقه ده. دویمه خطرناک خبره دا کوي چې الامر انف، خبره د سره ده. وای دا سه په خانه څه تقدیر نشتا په ازل کې چې دا هر څه تاروز قیامت لیکل شوی دي، چې دا سړی اوس کم کار کوي نو کرام الکاتبین د دینه بعد لیکل پسې کوي. نو دا رستۍ لیکل منی خو هغه مخکنه د ازل لیکل نه مني، دا غي نه منکر دی. د دې مقابل کې یو جماعت دی چې هغه ته جبریه ویل شي، مرجئه مرتوی او مرجئه سنور عقاید هم لري. او مولا علی قاری رحمه الله فرمای والحق ان المرجئه هم المجبره، حق خبردار چې مرجئه چې دي دا جبریه دي، هم د جبریه ته مرجئه ویل شي. هغه د قدریه سره په ضد ولاړ دي. دا هر دوه متضاد ډلې په خپلو کې ډېرې ورانی. اهل سنت سره خو دواړه ورانی دي، بیا خو لکه خپلو کې هم ډېره لویه مقابله د دوی رواني. لکه تاسو وګورئ شیعګان چې روافض دي او وهابیان چې خوارج دي. د وهابي او د شیعه په منځ کې هم اور وبدي ګوري، دا ډېر سخت مخالف دي په خپلو کې سره، ډېر متضاد دي سره. دومره په ضد کې راځي چې د شیعګانو د زړه د اهل بیت دښمنی کوي، ځکه هغوی خو اهل بیت سره مینه کوي. دوی د هغې د زړه د اهل بیت ګستاخۍ ته ونه کوي. هغه جانب نه دلته د دې زمانې وهابیان د امیر معاویه بیبي عایشه صدیقه د دې سره محبت ساتي. د هغوی د زړه هغوی د دې د زړه د وهابیانو د زړه راپاسېږي د امیر معاویه سره ګستاخي کوي. هغه ته یا د ظالم نسبت کوي معاذ الله شیعګان، څوک ورته نور بد نسبتونه کوي. بیبي عایشه رضی الله عنها ته معاذ الله بد نسبتونه کوي. نو دې خپلو کې مراد دي. دا شان قدریه او جبریه دي. جبریه فرقه بیا وایي چې دا مخلوق قسم نشي کولی، دا څه چې کوي الله یې کوي، څه چې کوي دا الله کوي، مخلوق څه کولی نشي. اردو کې تدا سے تعبیر کی اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. هر څه الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولی. دا د جبریه او عقیده. متن د شرح العقائد چې دا عقیده باندې لیکل شوی دی هغه وایي للعباد افعال اختیاریه يصابون بها ان كانت طاعه ويعاقبون عليها ان كانت معصيه لا كما زعمت الجبريه القائلين ليس للعبد فعل اصلا. بندگانو د پاره اختیاری کارونه دي، نیک کارونو باندې اجر وته ملاويږي، بدو کارونو باندې سزا وته ملاويږي. د سینه د څنګه چې جبریه پر قوای ليس للعبد فعل اصلا چې بنده ته اړو د فعل نسبت نشته. بالکل بنده د څه کولې نشي، دا کول فعل چې بنده نشي کولای. څه یا د بنده مثال د پانې د هوای خوځي، یا د بنده مثال د قلم د کاتبي خوځي. دا ټول غلط مثالونه دي. د بنده مثال نه د قلم دی او نه د پانې دی، بلکې د هغې سره مثال د ګزړوالي ورکول کېږي. ونحن نفرق بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش بالبداهه. موږ بداهتن که علم څوک نه لري د عقل په لحاظ باندې د ګزړوالي د حرکت او د اختیاري حرکت فرق کولی شو. زما د لاس خوځي که او د ګزړوالي لاس هم خوځي،
خو ګوزڼوالي څه اختیار نشته دی، ما څه اختیار دی. دا وی بداهتا عقلا صراحتا پته لګي چې بنده سره اختیار دی. دوی داسې جبریت نه د بنده نه داسې حرکات صادروي وی دی چې دا څه کوي لکه ګوزڼوالی چې داسې کېږي، دومره غیر اختیاري دی. نه غیر اختیاري نه دی، بلکې دلته په دې کې اختیارات دي. اختیار د خلق ورته نشته دی. دا انس او جن عرب عجم چې ټول جمع شي د یو ماشي وزر نشي پیدا کولی، د یو ماشي وزر نشي پیدا کولی. خو داسې وایه چې بنده څه نشي پیدا کولی. د الله تعالی نه د پیدا کېدو یقین ساته او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین ساته. مخلوق پیدا کول نشي کولی. د ټول دنیا یو ځای شي، که انبیا دي که اولیاء دي، څه پیدا کولی نشي. دا صفت خاصه د خداوند متعال دی چې خلق کوي او هر چې کول دي کسبونه دي، کارونه دي، نیک کارونه هم دوی کوي، بد هم دوی کوي. او په دې کې دوی ته اختیار دی، دوی په دې مکلف دي. دا هغه اختیار په وجه د دوی سره حسابیانې دي، د دوی سره مؤاخذې دي. نو دا د قدریه او د زده قدریه خو راپاڅېدل، د بدو کارونو خالق هم بنده که، کولو والا هم بنده که. جبریه د هغې د زده راپاڅېده او هغې وایي چې نه پیدا کوي م الله تعالی او کوي م الله تعالی. نو دا بنده څه شی دی؟ وایي داسې لکه د پاڼې غوندې خوځي او د تقدیر د لاسه دی مجبور ګڼي. او بار بار ما تاسو د وضاحت دپاره مثال ورکړی دی. دومره معمولي فرق دی، ښه معمولي نه دی. عقل که متوجه کې لوی فرق دی او خپل عقل هم فیصله کوي چې اهل سنت په حق دي که جبریه په حق دي. شیشه راواخله، شیشه کې ستا تصویر ښکارېږي، بیا دا سر وخوځوه، تصویر کې هغه سر وخوځېږي. فرق دغه دی. اهل السنه والجماعه وایي چې هغه شیشه کې کم سر خوځېدلی هغه د تقدیر مثال دی. دا ته چې سر خوځې دا ستا د عمل مثال دی. اوس ستا سر که نه وی اړقېدلی نو په تقدیر کې به سر نه وی خوځېدلی. ستا دا سر دلته نه خوځېدی نو شیشه کې به نه خوځېدی. جبریه څه وایي؟ وی دا زما سر ځکه وخوځېدو چې په شیشه کې سر خوځېدلی دی، که هغه نه وی خوځېدلی زما سر به نه ړقېدی. عقلا باطله ده که نه ده؟ دی وایي تقدیر مونږ خوځوي، تقدیر تا نه خوځوي، ستا د خوځېدو نه د تقدیر ریکارډ جوړ شوی دی. الله تعالی علم ازلي لره هغه وخت نه ستا ریکارډ ضبط کالته. نور تقدیر تا خوځوي نه، تا ته اختیار دی. په دې ډېری یې درته زنا ایښې ده، په دې ډېری یې درته مونځ ایښی دی. تا ته اختیار درکړی دی. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ورځه اوس په کومه ورځي؟ په ایمانیاتو ورځي او که په کفریاتو ورځي. دا ستا خپل اختیار دی. که ته په دې اړخ باندې لاړې هم خپله دې دا عمل کړی دی، که ته په دې اړخ لاړې خپله دې عمل کړی، ځکه په نیکۍ اجر میلاوېږي، په بدۍ باندې سزا میلاوي. او که نه دا د ګوزڼوالي غوندې غیر اختیاري کوو مونږ، او دا د پاڼې غوندې باد خوځول. دی وایي دا باد دا تقدیر دی او دا انسان چې دی دا پاڼه ده، دا تقدیر یې داسې رسې کوي. او دا قلم چې کوم دی دا انسان دی او دا تقدیر چې دی دا کاتب دی، لکه هغه یې خوځوي. داسې نه ده که نه؟ قلم خو اختیار نه لري، پاڼه اختیار نه لري او انسانانو ته الله تعالی اختیارات ورکړي. دا ګورې بنیادي فرق دی، باریک فرق دی په دغه ځای کې. ډېر خلک په دې خبره باندې پوهېږي نه، د علم کلام پاڼې نه دي کولو کړي. د جبریت او د اهل سنت فرق پکې نشي کولی. مونږ طالبانو عوامو خواصو ته جبریه یاد کوو چې هلکه څوک دا وایي هر څه مخلوق کوي، هر څه خدای کوي، مخلوق څه نشي کولی. دا غلطه خبره ده. دا الفاظ چې هر څوک کوي دا د اصلاح کي. که دا د ایمان او یقین تعریف کې راوړي خو لا په باطله دی. که دا د کلمې په تفسیر کې راوړي لا پسې ګمراهي کوي. د کلمې تفسیر دغه نه دی. د هغې تفسیر چې څومره مفسرینو بیان کړی دا تفسیر پکې نه دی موجود چې دوی د ځان نه شروع کړی دی. خو د هغې نه سوا دا خپله خبره هم باطله ده چې هر څه الله کوي مخلوق څه نشي کولی. نه، هر څه الله تعالی پیدا کوي. هغه یو مختار کل ذات دی، هغه یو متصرف حقیقي دی، هغه د نظام لره مدبر حقیقي دی. یدبر الامر کله، د ټول نظام تبدیل په خپله باندې چلی، هیڅ چاته ضرورت نشته دی. که دا ټول کائنات نه وي دا نظام هغه چلولی شي. دا چې اوس عادت موافقه باچایان پیدا کړل او والیان پیدا کړل او گورنران پیدا کړل او خزاني وزیران پیدا کړل او یو نظام د مخلوق نه استعمال د دې لپاره نه چې ګینه دوی د الله سره په نظام کې کومک کړی دی. په یو مجازي نسبتونه دي دوی ته کېږي. په دغه شکل باندې باطن اړخ ته غوثان پیدا کړل، قطبان پیدا کړل، ابدالان پیدا کړل. په دې معنا نه چې ګینه کدا نه نو د الله نظام باندې چلیدا. خو عادت په دې جاری دی چې دنیا دارو سبب دی. هم ظاهري د تصرف والا خلک ورګه پیدا کوي بچي نظامونه، هم باطني د تصرف والا خلک پیدا کوي چې هغه روحاني نظامونه دي. هغه نظام کې یو مخلوق ګناه کوي، الله په قهر او جلال کې راځي، هغه په ځمکه ډوبوي. دغه ځای ته یو نیک بنده ځي، هغه مستجاب دعوات وي، هغه الله ته سجده لګوي، دعا غواړي، الله معافي کا، دغه دعا قبلېږي. په دغه معنا د تصرف نسبت مجازي هغه ته کېږي، حقیقي نه. په حقیقت کې یدبر الامر کله، د ټول نظام خالق، د ټول نظام مالک، د ټول نظام رازق، د ټول نظام متصرف حقیقي دا الله رب الجلال دی. هیڅ چاته د څه ضرورت نشته. خو دنیا دارو سبب دی د نظام د پاره اسباب پیدا کړي، مهیا کړي. نو دغه جماعات د قدریو د جبریو دي. نو که هر څوک دغه خبره کوي چې مخلوق څه نشي کولی، غلطه خبره ده.
زد کې دې نه راځي چې یاره ستا مولا سره زما ورانه ده او ستا په خولې نه منم. زما په خولې مه منه، خپل مولا صاحب ته لاړ شه چې یاره یو مولا صاحب ما ته وویله چې داسې وایه چې هر څه الله تعالی پیدا کوي، داسې مه وایه چې الله تعالی هر څه کوي، داسې مه وایه.